बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي شوم ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته 4 ته کوم چې 4 ته ستوي بیا به په سکند پارت کې به زه تاسو ته دا کوم چې د غزل اولنی شعر ته سوي او بیا به درته دا کوم چې د غزل اخیرنی شعر ته سوي دا چې د سیسس او د پیمس چې کوم د پښتو کورس دا د خغې یو بل نه ویډیو دا زما کوشش دا دی دا ما ځکه تاسو لپاره په دې کلاس کې راوړو چې دا مخکې په پیپر کې راغلو زما کوشش دا دی چې څومره پاست پیپري نو هغه ټول کوېسچن او ام سی کیو زرا جمع کوم تاسو ته په دې یوټیوب چینل باندې ایکسپلین کوم ملګرو د سیسس او د پیمس چې کوم د پښتو پیپري د دې لپاره ما پلی لیست جوړ کړی دی نو تاسو زما چینل ته وزټ وکړئ هلته به پلی لیست کې تاسو ته هره ویډیو میلاویږي او که تاسو ته د یو ټاپک ضرورت وي د دې حوالې سره نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ نو انشاءالله زه به تاسو ته دا په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم پهله درته 4 ته کوم بیا به وروسته هغه 2 پارټس هم درته په دې کلاس کې کوم خو تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ او انشاءالله چې دا تاسو ګورئ بیا به تاسو په دې کې هېڅ قسمه مسله نه وي په 4 ته به تاسو ته شارټ کوېسچن راځي ما خو اگزامپل دلته نه دی راوړی خو اگزامپل تاسو هم کتلی شئ بهرحال خو تاسو نه مې بي اگزامپل غواړم نه صرف به درته وي 4 ته څه ته وي او یا په ام سی کیوز کې خو دا نشي راتلی خو بهرحال دا درته زه په اسانه طریقې سره دلته زده کوم 4 ته د 4 کرښو یوه لنډه شعر دی چې په ساده او عامه ژبه کې ویل کیږي یعنی 4 ته چې کومه دی دا د 4 کرښې یعنی په دې کې څو کرښې په 4 ته کې به 4 کرښې یعنی دا د شعر موږ سره یو قسم دی چې دا په دې کې څو کرښې یعنی 4 ها او چې دا په ساده او عامه ژبه کې ویل کیږي یعنی دا نه چې مطلب په سخت الفاظو کې ویل کیږي چې څوک پیږي نه په دې باندې هر یو کس پوهیږي یعنی چې چاله پښتو ورځي هغه به په دې پیږي ملګرو دا شعر چې کومه دی اکثره د محبت ژوند یا ټولنیزو موضوعاتو په اړه وایي او په سندرو کې هم ډیر ویل کیږي یعنی 4 ته ښیي چې دا چې کوم شعر دی دا د ټولنیزو موضوعاتو په اړه باندې او په سندرو کې دا ډیر زیات ویل کیږي یعنی کو تاسو وګورئ مطلب چې چا عمل سره مینه محبت یو د هغې په اړه باندې کم شعرونه وي نو هغه کم شعر هغه موږ سره 4 ته نو دا خلوي دویم موږ سره سره د غزل اولنی شعر ته سوي یعنی کو تاسو نه په سیسس پیپر کې یا په بل پیپر کې هم تاسو نه تاسو وکي چې د غزل اولنی شعر ته سوي نو د غزل اولنی شعر ته سوي مطلب دی ته بلل کیږي مطلب هغه شعر دی چې دواړه کرښې په یو شان الفاظو پای ته رسیږي او دا غزل فعلوي یعنی غزل چې کومه دی ګوره د دې سٹارټ د سن سٹارټ کیږي یعنی مطلع نه سٹارټ کیږي او د دې چې کمی مطلب د شعر کرښې دواړه کرښې مطلب څنګه یو شان الفاظو باندې نو مطلب د دې چې کم دواړه دغه قافیه او ردیف دای مکمل یو شان دی نو دې ته موږ څه ویل شو دې ته موږ مطلب ویل شو یعنی آسان دغه دی چې مطلب د غزل چې کوم اولنی شعر دې ته مطلب بلل کیږي مطلب هغه شعر دی چې دواړه کرښې یو شان الفاظو پای مطلب دا چې اخیره پورې کمینو دواړه کرښې چې کمی دا د یو شان لفظونه په دې کې شاعر پټ کړي یا چول یعنی چې دا شعر چې کم دی مطلب ښکاري ښایسته طریقې سره ویل کیږي او د غزل سٹارټ چې کوم دی دا سنه منګالو دا موږ د مطلع نه الو یعنی دا د غزل اولنی شعر هم مطلع بلل کیږي ملګرو بل موږ سراسر د غزل اخیری شعر ته سوي یعنی کو تاسو د پښتو په پیپر کې راشي چې د غزل اخیری شعر ته سوي نو تاسو ورته په آسان الفاظو کې داسې وي د غزل وروستي شعر ته مقطع وي یعنی د غزل وروستي شعر ته یعنی اخیری شعر ته موږ څه ویل شو مقطع ورته ویل شو مقطع هغه شعر دی چې پکې شاعر خپل نوم یا تخلص یادوي او غزل په خمدي ختمیږي یعنی مقطع موږ سره دا داسې شعر دی چې په دې کې اکثر خپل شاعر خپل نوم یاد کړي یعنی تاسو به ډېر شاعران داسې کتلي چې مطلب هغو په اخري شعر کې مطلب د کم نظم هغو لیکلی نو په دې کې مطلب څه ورکړي خپل نوم یې په اخره کې ورکړي په دې مقطع کې ورکړي او یا خپل تخلص ورکړي یعنی چا ورکړي چا آتش ورکړي چا مطلب او مطلب مختلف قسمه خل تخلص ورکړي نو تاسو پیز احمد پیز ورکړي او مطلب مختلف قسم چې کوم ورکړي تخلص شاعران نو په دې مقطع کې هغه مطلب هغه منشن کوي یعنی بیا هم درته په آسان الفاظو کې ایکسپلین کوم د غزل وروستي شعر ته مقطع وایي مقطع هغه شعر دی چې پکې شاعر خپل نوم یا تخلص یادوي او غزل په همدې ختمیږي یعنی غزل چې کومه ده په څه ختمیږي په مقطع باندې ختمیږي په مطلب باندې شروع کیږي نو ملګرو زه امید کوم چې ان شاء الله په دې به تاسو
په اسانه طریقې سره پوه سئ. که بیا هم تاسو ته په دې کې څه مسئلې تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکئ، نو انشاءالله په دې به زه تاسو په اسانه طریقې سره پوه کوم. او انشاءالله تاسو ته چې ما څنګه مخکې ویلي نو تاسو ته که په څه کې مسئلې تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، نو انشاءالله زه به تاسو ته هر څه په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم او تاسو ته به په دې چینل باندې اپلوډ کوم. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.